د ورور سوال کړی دی یو خو په دې خبره دلیل موږ ته وښایه چې خوب سره اودس ماتېږي او دویم زما ذهن ته دا مسله راځي چې بعضو ځایونو کې موږ حدیثونه واورو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سهار مانځه نه راپاڅېدو اوده او اودس یې نه دی کړی نو څنګه هغه اودس نه دی کړی او مانځلی ځي او بل طرف ته علما وایي چې خوب سړی وکړي نو هغه اودس یې ماتېږي جواب د دې مسلې هغه دا دی اول خو دلیل په دې خبره چې خوب چې دی دا ماتونکی د اودس دی حدیث د صفوان بن عسال رضی الله عنه حدیث د صفوان بن عسال رضی الله عنه دی امام ترمذي راوړی وی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یأمرنا اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا 3 ایام ولياليهن الا من جنابه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته په سفر کې دا ویلو چې موزې 3 ورځې او 3 شپې مه وباسئ یعنی 3 ورځې 3 شپې باقي مسه کولی شي الا من جنابه که جنابت ته باندې راغی نو بیا به یې لرې کوئ ځکه چې غسل کې خو مسه نشته په جورابو په موزو ولکن من غائط و بول و نوم نو بیا اجازت په څه کې د مسې وایي که چېرته ډک اودس ماتی سړی وکړي یا تش اودس ماتی وکړي یا اوده شو دا دلیل دی یا څه شو اوده شو نو چې را خوب یې ذکر کړی دا دلیل دی په دې باندې چې را خوب سره اودس ماتېږي او هغه خوب سره اودس ماتېږي چې انسان پکې بالکل بېخوده شي د خوب شاده حالاتو نه او په ځان باندې نه وي پوهه او چې کله سړی لږ ډېر پوه وي او پوره په خوب کې جوور نه وي ورغلی نو دې سره اودس نه ماتېږي دلیل به څه دی نو دا هم خوب دی نه حدیث کې خو سره ډوب ټکی نه دی راغلی صحابه کرامو چې یو پیر رسول الله وسلم انتظار کوو ماسخوتن منزل به راوځي وایي په بعضو پکې سرونه داسې ځوړند شو او بیا رسول الله وسلم راووتو ناوخته او مونځ یې وکړو دغه کسانو بیا اودس نه دی کړی کوم چې سرونه پرې درانه شوي یا د خوب په اولنۍ مرحله کې ورننوتي پته چې تاسو دا اورېدلي که نه وي ما خو ډېر پیرې بیان کړی نو دا دلیل دی په دې باندې چې په دغه خوب سره اودس نه ماتېږي د خوب د اولنۍ مرحله چې هسې جټ کې یا پر کالي چې ورته ویلی کېږي په دې سره اودس نه ماتېږي جوور خوب سره اودس ماتېږي